په ټمپلیټ باندې کار وکړو. پرون انزرشن پوینټ ما نه دی کتلی چې بیا به یو ځل زه وګورم درته کار کوم انشاءالله. سمه ده. ښه رابسو نیو ماډل. په نیو ماډل کې نو به راواخلو. صحیح ده. نو راخله یا چوز ای ډي بي په اړه مې مخکې هم درته ویلې. ښه خو تاسې یوه خبره درته یاده کړم، 4 کلم په ایټوس کې کار کوئ یو داسې فایل جوړ کړئ چې هلته ډېرې سیکشنونه تاسې جوړ کړي، هغه ته یو نوم ورکړئ، بیا 4 نوی فایل جوړوئ. چوز ای ډي بي راخله هلته به ټول هغه سیکشنونه راځي او ټمپلیټ په بڼه به راځي درته. تاسو به دې ته اړ نه یي چې له کار وخت او 4 وخت تاسو سیکشن یې جوړې کړئ یا کمبینیشن یې جوړې کړئ یا داسې نور شیان. سمه ده. نو ښه راځو نمبر لاین ان ایکس ډایرکشن دا ور به کوو څو دانې زه ورته وایم 8 دانې. سمه ده. او په وای باندې دا به ورته وایي چې 5 بس دی که ښه 5 او سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن څومره ووایه راته. دې کې بیا بدلون هم راوړلی سي. اوس زه 6 نه 5 ورکوم او په وای باندې څه ورکوم 4 ورکوم. راځم دلته کسټم ګریډ سپیسینګ ته راځم. ګریډ لیبل ته لیبل هم بدلولی سي، له ای نه پیل سي درته یا د اوس د کیڼ لوري نه ښي خواته دا هغه کوي نومونه کوي. که تاسو وغواړئ د ښي نه کیڼ لور ته درته وکړي بیا دا ورته هغه کوي. د کوم توري نه درته پیل کړي دا ورته ویلی سئ. لکه ته غواړې د کوم توري نه پیل کړي. اوس ای نه دی که نه ورته بي نه سی نه ډي نه یا کوم یو بل توری ورته وایي. صحیح ده. ورته ویلی سئ. لیفټ ټو رایټ سم دی. زه همدغه د کیڼ لوري نه ښي لور ته موږ نومونه کوو په ایکس باندې چې کوم ګریډونه دي. او په وای باندې چې د یو نه دا لیبل بټم ټو ټاپ د لاندې نه پورته خواته په وای باندې دغه لاندې ده دا داسې لاندې او دا مثلا دی بټم دی لاندې او دی ټاپ دی. صحیح ده که نه لاندې نه بس. ښه اوکې تر دې ځای پورې موږ کار وکړو. اوس راځو هغه ته ایډیټ ګریډ ته راځو. ایډیټ ګریډ ډیټا ته راځو. ایډیټ ګریډ ډیټا کې اوس وګورئ تاسو خوښه ده په کوم ځای کې تاسو بدلون راوړئ. د دې په اړه مخکې خبرې کړې دي، ښې ډېرې خبرې مو کړې دي. صحیح ده. اوس یوازې غواړو سپیسینګ په کوم ځای کې بدلون موږ غواړو. 5 دلته به یې راوړو. صحیح ده. دلته او دلته به راوړو یا په دغه او د دویم کې راوړو. صحیح ده. په دې کې دا به 3 متره کو. سمه ده. او بل دا به 3 متره کو. دا هم 3 متره دا هم 3 متره او دا منځنی هم 3 متره. صحیح ده چې یو لاره منځنی کوم یو ده 5 دا دی که دا به هم 3 متره. دا بدلون مو راوړ. اوس راځو په وای باندې. په وای باندې کوم کې بدلون راوړو دلته راوړئ. دلته هر چیرې چې تاسو وغواړئ بدلون راوړلی سئ. کوم ځای کې راوړو بدلون. ښه موږ غواړو په وای باندې یو بل هم ډېر کړو خواته کولی سو چې موږ یې ډېر کړو وای باندې. ښه څنګه کوو وای باندې. دلته به ورته وایي 6 دلته وګوره 6 4 به ورته وایي 4 متره. دلته به 0 ولیکئ. دلته بس دا مو چې کله کلیک کوو بیا هره تڼۍ چې لیکمن نه کې کاږئ دلته بس کار به در سره کوي. هلته وګوره بشپړ سره سره. اوس راځو دا نه دغه او یو ده او بل به کوم دا به کوچنی کو. صحیح ده. دا به 3 متره کو او بل کوم یو ده. صحیح دی که نه سم دی. اوس راځو ببل سایز هم کوچنی کولی سئ. ببل سایز خو م درته ویلی و دغه د محورونو سر کې دی چې نوم ولیده مغه یا دایره ده یا ته ببل سایز. ښه اوس راځو نن به دا لومړی ټمپلیټ ووایو. سمه ده. دغه ټمپلیټ به ووایو. دا ټمپلیټ وایو. دا به راواخلو. ښه راځو نمبر اف سټوریز څو پوړه جوړو 4 8 خو به بیخي ډېرې زه 8 به جوړ کړو. زه 8 پوړه جوړ. ښه 8 پوړه ټیپیکل سټوري هایټ به 3 ورکړو. د هغه 3 ټکی پیزه به ورکړو. ښه 2 or ریبټ سلب راخلو. 2 سلب به راواخلو. صحیح ده. ریبټ هغه چې سکنډري بیمونه ولري یا تاسو داسې فکر وکړئ چې سلب یې په هر ځای کې داسې راایستلی وي. د دې له امله چې د سلب د پنډوالي مخه ونیسي
لکه یو سلب ته جوړی په ډېر پنډوالې دې نه ښه ده چې ریبټ یې په ځای ځای باندې راوباسي. ښه دغه ټوي ریبټ دغه موږ ټاکو ځان لپاره. ښه دلته راځي اوورهینګ په ایکس ډایرکشن باندې په ایکس دسې دلته وګورئ په دې ایکس باندې څومره هغه در سره واوسي دا خواته څومره وتلی واوسي دا خواته څومره در سره وتلی واوسي دې ځي نه ونیسه تر دې ځي پورې. ښه 50 سانتي په انچ باندې دی دلته را سره په متر هلته مونږ هغه کړی وو. ښه دا اوس نه را سره دا یونټ نه په پام کې نه دی نیولي. دلته چې مونږ کومې راخیستی دا هغه کیلو نیوټن متر همغه دی. ښه 0.5 که نه اوس وګوره زه دلته ورته وایم چې 50 سانتي سیمه ته یې اړوي که نه وګورو عملا همغه متر باندې دي. دا به هم 0.5 کو او دا به هم 0.5 ګوره داسې دا الانګ وای ډایرکشن دا په وای ډایرکشن باندې موږ ته هغه ښیي اوورهینګ دغه پیک راته ښیي چې څومره وتلی ده دا وینې دا هغه راته ښیي دې ځي نه ونیسه تر دې ځي پورې دا څومره ګوره دا اندازه راته ښیي دا موږ ورکړه څو 50 سانتي که نه 50 سانتي. ښه 50 سانتي متره دې پسې به نه ګورو صحیح ده دا ډراک ډېر ستونزمن دی چې موږ یې جوړه دا موږ سره ټاپ دی پاس او بټم لاندې دی په وای باندې ده او بیا لیفټ موږ سره په ایکس باندې لیفټ دا دی دغه لوری او رایټ څه دی دا دی دې ځي نه ونیسه تر دې ځای پورې. ښه دې باندې وپوهېدئ. ښه اورهینګ نه خبره چې خلاص شوه بیا راځو ریبس ته. دغه نامري خطونه چې موږ ته ښودلي دا په خپله موږ سره څه شی دی ریبز پښتۍ چې ورته وایي یا سلب دی رایستلی د ځای په ځای باندې یا سکنډري بیم ورته وایي سکنډري بیم ورته وایي سمه خبره ده. دا سکنډري بیمونه ته په کومه فاصله باندې ورکوي دلته وګوره سپیسینګ دی دغه سپیسینګ دی سپیسینګ ورته ورکړه څومره سپیسینګ ورکوو موږ 2.5 متره هم ښایي ډېر وي 2 متره به ورته وایي صحیح ده. هلته 4 په څو کې و سلب 4 په 5 کې په 2 ښځه 2.5 به ورته وایي صحیح ده په 2.5 متره کې. ښه ډایرکشن ورته وایي دغه په وای په ایکس ډایرکشن باندې در سره راسي یا په وای باندې په ایکس ډایرکشن باندې په وای باندې به ښیي داسې به سمې صحیح ده زه اوږدوالی د په هغه باندې ایکس باندې ډېر دی داسې په وای باندې مه به ورته صحیح ده ډایرکشن اف ریب په وای باندې. ښه بل راځو هغه ته راځو دلته راځو کالمز. کالم کې څه خبره ده دلته که موږ هر یو کالم ورته وټاکو هر یو سیکشن هغه کالم سیکشن ته به خپله راځي راته که موږ مخکې ډیفاین کړي وي یا هغه چوز ای ډي بي موږ راخیستی وي دلته به ډېر کالمونه بیا موږ سره راتللی. اوس همدغه یو کانکریټ پریم باندې موږ کار کوو همدغه یو کانکریټ کالم دی موږ سره په دې کې بای ډیفالټ چې کوم پروګرام کې وي همدغه کانکریټ کالم دی او دا کانکریټ بیم دی دا پرېږدو او ریب کانکریټ بیم بل یو موږ سره د هغه نسته د کانکریټ بیم کوم سیکشن چې موږ هغه راواخلو که موږ جوړ کړی وای یا چوز ای ډي بي موږ راخیستی وای د بل فایل نه بیا به راتله را سره څه شی د دې د کانکریټ بیم او دا به وګورو که نه هلته هغه کانکریټ بیم څه ده 0.0 زه دا ټول درته ګورم اوس ما هم نه دی یاد چې څو دي هلته به لاړ شو خپله دا ټول به وګورو صحیح ده او سلب یو دا به وټاکو ځان لپاره. ښه دلته خبره راغله لوډ دا ډیډ لوډ کیس دا کوم یو لوډ ده ډیډ لوډ ایډیشنل ده ایډیشنل سوپر امپوزډ لوډ دا هغه لوډ دی خپله د هغه لوډ نه درته ښیي ډیډ لوډ مړ بار د لکه د ساختمان خپل بار نه درته ښیي دا ډیډ لوډ ایډیشنل هغه سوپر ډیډ لوډ ده. دا زه ورته ورکوم د بیلګې په توګه د ټولو پوړونو لپاره ورته ورکوم ادش LBFT او بیا راځو لایو لوډ ورکو لایو لوډ 40 LBFT ورکو. خدام خلاص موږ سره اوس راځو ریسټرینټ ته راځو LBFT ځکه موږ ورته ورکړه چې 40 پاونډ پر فوټ مربع د نور پروګرام خپله پوهېږي چې دا پاونډ پر فوټ مربع ته واړئ ګوره دا چې د LB پر سکویر فوټ دی سکویر فوټ یا فوټ مربع یا اف مربع تایم. ښه دا نور پروګرام خپله پوهېږي هغه ته یاړئ ښه که موږ چیرې دلته چیرې کلیک وکړو خپله به هلته راته واړئ وګوره خپله یې واړو.
دا اوس چې شی ته واړو دا کوم وحدت دا هغه ته اړولی ده کیلو نیوټن پر متر مربع ته اړولی ځکه موږ دلته وحدت کیلو نیوټن متر راخیستی دغه وحدت ښه زه دې نه تېرېږو دې په نورو ورځو کې هم دې باندې ډېر بحث کړی صحیح ده که نه اتکا راخلو فکسډ اتکا د دې په اړه مې درته ویلي وو ښه چې کریټ ریجډ فلور دیافرام د دې په اړه زه اوس هم معلومات نه لرم چې زه تاسو ته وایم دې نه به اوس تېر به سو صحیح ده که نه اوکې ده ښه ده او داسې پرېږده خو دا چې د څه لپاره ورکوو د دې هغه لامل باندې زه اوس سم نه پوهېږم چې ولې موږ د ریجډ کریټ ریجډ فلور دیافرام دیافرامونه خو سمه ده موږ په ودانۍ کې دوه ډوله لرو چې یو عمودي دي لکه دیوالونه او پوښي خپله سلب ته وایي او بله خبره دا ده ریجډ فلور دیافرام یوازې د سلبونو لپاره ورکول کېږي د دیوال او د شیانو لپاره یې نشي ورکولی خو چې دا څنګه کار کوي په دې باندې زه سم نه پوهېږم صحیح ده دا همداسې پرېږدو دا یو خبره د پاتې څنګه انجینر صاحب اوکې زه یاد باسئ زه یو تاسو خپله چې کار کوئ یو کار کوئ یو ځل ریجډ زون دیافرام ورکوئ بل ځل یې مه ورکوئ سره پرتله یې کوئ چې څومره توپیر لري صحیح ده ښه موږ ماډل موږ سره جوړ سو هغه سیکنډري بیمونه هم راغلي دلته ګورئ یو یې داسې اچولی ده په وای ډایرکشن باندې وینئ او دغه نور بیمونه چې موږ ورته ویلي وو بس ماډل چمتو دی موږ سره رایټ کلیک دلته کوو ټول لوډونه به موږ سره راغلي ښه لوډ ته ګورو ډېډ لوډ هم راغلی لایو لوډ هم موږ سره راغلی که تاسو بیا هم شک لرئ دلته وګورئ پونډ پر فوټ مربع مخه دی سمه ده ښه نور د دې په اړه مې درته ویلی چې څنګه کوم ځای کې اوپنینګ ورکوئ ټول دې سره بلد یې هغه نه تېرېږو بس انالیسس یې رن کوو سمه ده او لوډ کمبینیشن هم تاسو اټ کولی شئ ورته اډ کوئ او مخکې به هم اټ سوي موږ سره لوډ کمبینیشن بای ډیفالټ به موږ سره اټ سوي خامخا ځکه به اټ سوي را سره که موږ ډیزاین ته لاړ سو بیا به وګورو چې موږ سره اټ سوي دي که نه صحیح ده دا دې دواړه راغلي دي ځکه موږ سره دغه دواړه کمبینیشن راغلي چې موږ خو ټمپلیټ راخیستی که نه ټمپلیټ کې هر شی چمتو وي تاسو یوازې ایډیټ کې کوئ دلته وګوره دغه کمبینیشن یې دی موږ سره ده صحیح ده ښه خپله مو اوس کمبینیشن یې جوړولی شئ دا په دې معنا نه ده چې تاسو ټمپلیټ راواخیسته نور بدلون نه سي راوړل دغه ټول بیمونه اوس تاسې بدلولی شئ خپل کاله هغه ورکوئ سیکشن یې ګوره لکه تا مخکې ویلی چې د دې سیکشن هغه شی دی آباد دی موږ سره کانکریټ بیم کانکریټ بیم دلته راسه دا 13 په 12 18 انچه هغه دی لوړوالی دی او 12 انچه د دې ستور دی سمه ده سانتي متر به وګورو که داسې زر که ته شمېرنه ورته کوې بیا چې په هغه کې ضربه 2.54 کې ملي متر کې ګورې ملي متر کې به وګورو ډېر وخت نیسي در سره صحیح ده که نه یا هلته حساب ماشین ته داسې به یې لنډ وګورو کانکریټ بیم وکړو وګوره دا ملي متر 450 ټکه 2 او 304 ټکه دغه آباد دي سمه ده اوس په دې دا نور هم لیدلی شئ سلب او دا ټول هر شی لیدلی شئ موږ له هغه نه تېرېږو یوه خبره تاسو کولی شئ چې دلته کالمونه بدل کړئ یا میټریل ورته بدل کړئ هر شی کولی شئ یو شی ماته وایي چې زه بدل کړم نور ترې تېرېږو زه کار اورم ښه کالمونه بدلو د دې لپاره چې ته کالمونه بدل کړې یو کالم لپاره یو سیکشن ته خپله جوړ کړه زه به دلته ورته اډ ریکټینګولر یا خپله به یو کالم جوړ کړه زه کالم ورته وایم چې کالم 10 په څو کې ده په 10 کې دا کالم جوړو په ملي متر د اندازې 300 لیکه کانکریټ دلته راسئ څو ملي ورته ورکوم 40 reinforcement to be design ورته وایي کالم د ریکټینګولر نه دا ورته پرېږدو سمه ده اوکې ښه دا موږ جوړه کړه اوس به راسئ سلیکټ مینو موږ ویلی ده را به سو بای پریم سیکشن ورته وایي کالم موږ ته هغه که سلیکټ کړه کانکریټ کالم دا یې موږ ته ټولو کوډونو کې چې دی نه ګټه اخیستل سوې وه راته سلیکټ کړه را به سي اساین مینو ته پریم لاین ته پریم سیکشن ته به راسي پریم سیکشن خپل سیکشن وګوره چې چیرې ده در سره دا د کالم درس دا ورته اساین کړه ټولو ته هماغه اساین شو اوس چې دغه اساین شو بس انالایز مینو ته راځي سیټ انالیسس آپشن ته راځي دا فل 3D راخلی
ریجیډ زون پکټور هم ته ورکولی سې سړی د دې لپاره خو به ګورو چې دا اخیستی ده که نه ده اخیستی اساینمنټ کې وګوره ها اینډ لینث افسیټ دا د خپله یې مخکې له مخکې نه اخیستې ګوره 150 ملي متره دی که نه 150 15 سانتي متره خپله اتومات یې اخیستې دي صحیح ده خو ریجیډ زون پکټور صفر ده همغه یې نه ده اخیستی یوازې موږ هغه ورته 0.5 ورکوو او نور هر شی موږ سره سم دی صحیح ده او بیا به زه تاسو ته مینول هم ښیم چې د کوم ځای کې دا خبره ګوره که ته 0.1 ورکړې هلته خپله کلیر سپانس هم نه درته شمېري او بل 0.5 د هغه لپاره لکه دوی چې څنګه ټاکلی د مینول کې هلته زه به خپل هغه مینول تاسو ته وښیم او د کنکریټ فریم لپاره دوی 0.5 ورکوي او په نورو کې خو د کلیر سپانس وایم چې هلته دومره لري هلته خو ناټ او بولټ او هغه دی دلته خبره داسې ده چې دغه کالم او بیم چې د ډېر اورلیک ورته یو بل باندې ډېر اوړي که نه د دې لپاره دغه ورته ډېر په پام کې نیولی صحیح ده د دې له خو 0.5 ورکول کېږي خو چې کله 2D فریم کې کار کوئ هلته به ریجیډ زون پکټور یو ورکوئ چې سم ځواب درکړي ځکه مخکې له مخکې هلته ډوډونه شمېرل سوي دي صحیح ده او دې ته یې پام هم نه یې کړی هلته کلیر سپان څه وایم چې دغسې فریم کې ورته پام کړی وي ښه تر دې ځای وپوهېدئ دا کالم او هغه به سلیکټ کړئ دا کالم او بل کنکریټ بیم دی که نه کنټرول ورسره ونیسئ دواړه سلیکټ اساین مینو ته راسئ اینډ لینث افسیټ دلته څه ورکوئ 0.5 یا مخکې له مخکې نه دلته راسئ د دې 3D وګورئ ودرئ زه درته 3D وښیم صحیح ده که نه دا سلیکشن به ایسته کړم چې څنګه موږ ته برېښي په 3D کې ایکسټروژن په دې یو کې به وګورو بیا ډېره ګډوډي رامنځته دلته وګوره بیمونه څومره سره لنډ دي څومره په پایو باندې ورلپ یو بل باندې اوښتي دي که نه هلته وګوره ده هذا په کنچ کې وګوره په یو ګوټ کې وګورئ دلته وګوره انتر د پای تر کومه ځای پورې دغه بیم غځېدلی تر مرکزه پورې غځېدلی ښه اوس دا ایکسټروژن به ترې لرې کړو سلیکټ به کوئ کالم اینډ لینث افسیټ 0.5 refresh کړه نه نه ښایي غومره دی دا بدلېږي ورسره ودرېږي چې زه پرې ډېلته لاړ شم لږ به یې هغه بدل کړو کله کله یې پېژني هم نه دومره ځل ښه ودرېږي هلته یوه خبره وه که نه خبره داسې وه چې دا اوس به وګورو اتومات مو نه و اخیستی مونږ په خپله دلته اتومیټک چې دا راته وشمېري اوس ګوره اوس به وګورو چې څه وایي رښتیا کېږي خبره که نه کېږي تاسو دروغ وایي سم څه که نه ګوره سم دی سعادت صاحب ګوره هلته یې ولې موږ ته نه شمېره مخکې هم ښایي موږ دا تېروتنه کړې په هغه کې مخکې چې موږ پریمونه هغه کول زه د سپیکر کوم چې هلته تل موږ لاندې هغه کوو صحیح ده که نه دغه زه به دا سلیکټ کړم یوازې تر څو هغه ځای پورې لاړ شو چې موږ کله پریمونه حلول هلته هم ښایي دا تېروتنه موږ نصبوي ګوره هر کله به هم چې موږ اینډ افسیټ لانګ لینث ورکوو نو اتومیټک پرام کنیکټیویټي به موږ نه هغه کوو د دې تر منځ توپیر څه شی ده تاسو هم څه نه وایئ کله کله سړی بیخي ګډوډي کوي ګوره
اتوماتیکلی دا معنا لري چې پروګرام خپله پوهېږي ښایي ځینې پایې داسې وي درس په درسو کې ونه اوسي 40 په 40 کې واوسي هلته به یې اتومات راته شمېري هلته به اینډ اف سیټ موږ ته 100 هغه ورکوي 100 سانتي به ورکوي چې کوم ځای کې 40 په 40 کې ده نور پروګرام خپله پوهېږي خو که چیرې موږ دلته دغه اینډ لینت اف سیټ دلته ورکو ډیفاین لینت که دا موږ راخیستې وي بیا به یې په خپله خوښه دلته موږ ورکوو اینډ آی خو مو درته ویلی چې د پایې یا د بیم دلته اوس پیل دی او جې پای دی بیا موږ خپله دلته ورکولی سو نو کله چې موږ ډیفاین لینت راواخیستل لکه مخکې مو ورکړی و دا خو سمه ده ریجډ زون پکټور مو 0.5 ورکړی و ولې اینډ لینت اف سیټ سیده 0.0 و سنټر ټو سنټر هلته غځېدلي وي یو د بل سره سمه ده ها دا به اتوماتیک پرام کنیکټیویټي دا به ځان ته ټاکئ او نور به دلته 0.5 ورکوئ اوس خو سم څه که نه مخکې هم دا تېروتنه ما پام دی چې دا تېروتنه مو مخکې کړې وه صحیح ده که نه ښه اوس خو مو ورته پام څه بس هلته هم بیا سمه کوي چک ماډل هم چک کوي روغ دی که نه تاسو کولی شئ چې بامبوټۍ ورکوئ نور مخکې هم خبرې درته کړې هغه نه اوس تېرېږو سمه ده بامبوټي خو ډېره اسانه ده یو بل ورته اضافه کولی او هماغسې کولی شئ ووایئ که ښه خبره ده وبکړم ایډیټ ته راسه صحیح ده که نه ښه ایډیټ سټوري ډیټا ته انزرټ سټوري دلته به نهه ورته وایو بامبوټي لوړوالی څومره ورکوي څو 2500 او نمبر اف سټوریز یو سټوري دا به نن ورته وایو ولې نن ورته وایو چې دا لاندې بیمونه شي موږ خو نه غواړو که نه چې پاس راسي لکه دا لاندې پوډ کې سټوري اته کیسې کوم دي موږ نه غواړو یوازې ګریډونه یې موږ پکار هو یوازې ګریډ هلته د پام دی موږ سره ګریډ لاړ اوس کوم ځای کې چې تا سره بامبوټۍ واوسي هغه ځایونه په نښه کړه کوم ځای کې دي ون سټوري راواخله او کالم جوړ که ځان لپاره کلمونه چیرې دي در سره کالم هماغه درس په درس کې به جوړ کړم کالم درس په درس کوم ځای کې بامبوټۍ دي در سره یوه بامبوټۍ دلته ده خو دلته یو بامبوټۍ دلته یوه دلته یوه دلته صحیح ده ډېرې ځینې به ورته وایي داسې یو هغه دی ښه موږ سره داسې هغه کار خو نه دی که نه چې موږ یوازې موږ یوه بېلګه راخیستې دی هغه باندې کار کوو تاسې بیا کولی شئ چې خپله کار وکړئ دلته ښایي در سره هېڅ ونه اوسي خو ورکولی شئ هېڅ در سره ونه اوسي یا ښایي در سره اوسي د دې ځینه لاندې هم لاره ولري دې ودانې سمه ده اوس به راواخلو بیم به جوړ کړو موږ سره یو کانکریټ بیم دی که نه بل څه هغه خو نشته را سره کانکریټ بیم راواخلئ دا جوړ کړئ او دلته دا مو جوړ کړه دا مو داسې هم کولی شو چې هاخوا مو جوړې وای بېرته مو دا خواته ریپلیکیټ کړې وای یا میرر کړې وای ډېرې لارې شته کولی شي بیا ترې ګټه واخله سلب جوړو سلب 1 ښه دا هم جوړ سره سره دې ته به یو هغه هم ورکړو لږ پیک به ورکړو صحیح ده که نه 50 سنت څو به وباسو 50 سنت راباسې ایډیټ ته بس نور خو پوهېږئ بلد یې سپرشرې ملي متر ده څو به ورکړو 500 نیم متر که نه سمه ده ښه ده اوس د دې لپاره دلته ټول کارونه موږ نوي وکړه ښه دلته به دا ټول سلیکټ کوئ مش به ورته کوئ لوډونه به دې باندې چې دې باندې لوډ هېڅ شی هم نه دي راغلی اوس به راځئ شل ایریا راځه لومړی مش یې وکړه د دې مش دې چې کله وکړه بیا راسه پریویس سلیکشن ته لوډونه ورته اساین کړه ګوره دې ته مو پام ایښه موږ ټولو لوډونو موږ ټولو پوډونو ته یو ډول لوډونه ورکړي ولې که څه هم یو ډول نه وي یو لایو لوډ هلته نیولی دی په پام کې او نور دلته به ورته ښه ډېر ورکړو او لایو لوډ ډېر کم دلته راځي 10 به ورکړو صحیح ده ښه زه دا به هغه کړم
او دومره ډېر چې درکوم سمه ده میشه ورشم کړي نور خو شی نه دي پاتې که نه چک ماډل هم بس رن به یې کړو ورکولی سي زه موږ ور به کړو زه ښه دا همغه کالم او هغه دی بیا به نو ولاړ سو ټول به سلیکټ کړو کالم او بیم دواړه خو ورته دي که نه کنټرول به ونیسئ سلیکټ یې کړئ بس نور هر شی سم دی را سره دا به څه وکړو دا څه شی ده ټو وی سلب مو راخیستی کړه او بله خبره مانه پاتې سوله دا خبره به وکړم بېرته به زه شاته لاړ سم نیسې وکوم صحیح ده که نه خبره دا دی دلته به تاسو خپله ګورئ اوس خو ما نه دی جوړ کړی اوس لکه مخکې مو ویل یوه بېلګه ده موږ راخیستې ده همغسې یې جوړی و صحیح ده تاسو خپله هلته درته ښکاري دا شمېرنه خو کولی شئ چې اوږد لوری پر لنډ لوري باندې وویشئ چې کله 2 ونه ډېرېږي څه شی ده کله 2 ونه کوچنی کېږي بیا څه شی ده صحیح ده که نه چې کله 2 ونه کوچنی کېږي یا برابرې 2 وی ده که نه چې کله ډېرېږي بیا در سره 1 وی ده دا شمېرنه خو کولی شئ اوس دلته به ته ګورې چې کوم در سره 1 وی سلب ده او کوم در سره 2 وی سلب ده که چیرې در سره 1 وی سلبونه واوسي کوم چې 1 وی وي هغه بیا خپله پوهېږئ چې کوم یي اوس موږ به زر کار وکړو ځکه ډېر وخت موږ سره نیسي او نور ښه بلد یې ورسره چې څنګه کار وکړو یوازې هغه چل به وښیو هغه لاره چې کومه لاره ده او څنګه کار کوئ دلته به راسي سلب لپاره که چیرې تا سره 1 وی در سره بیا به یو سلب به جوړ کړي د یو سلب سیکشن هلته به دغه انتخاب کوي یوز سپیشل 1 وی لود ډسټریبیوشن بیا چې کله موږ ته لود ویشنه کوي هغه به د څه شی غوندې کوي د 1 وی غوندې به موږ ته ویشي اوس وپوهېدئ نور چې دا لوډونه څنګه ویشي هغه باندې پوهېږئ سمه ده که نه هغه نه بس تېرېږي په دې خبره وپوهېدئ ساده صاحب وپوهېدئ که نه لږ نه نور ډېر کار کړی دی اوس کار یې ضعیف سي وګرځو ډېر وخت به ونیسي یو په کوم ځای کې په همغه وخت کې ما ویلی ده چې کله مو د سلب ډیپینډ کوو په هغه وخت کې هم دا خبره سوې ده صحیح ده تاسو به پام سوی نه یي ټو وی سلب به ورته وایي صحیح ده ټمپلیټ ده او ټو وی سلب ده صحیح ده هلته هم خبره سوې ده تر ډېره ښه دلته مو یوازې اشاره ورته وکړله او بیا تاسو خپله پوهېږئ چې کوم 1 وی ده کوم خو اوس داسې نه سئ کولی چې دلته هغه هم سلیکټ کړئ ځکه دا ټول یو سلب اچول سوی دا به څنګه بیا راوسئ هغه ته ایډیټ مینو ته همغه لارې چې دي هغه ته مش ایریا د هغه له لارې نه به تاسو ویشئ بس بیا کار کولی سئ ښایي تر ډېرو پورې به واوسي نه پوهېږم چې تر څو پورې به راغلی او دا مو ولې رن ښایانه نه شي ډېر وخت نیسي نو دا خو وړوکی ماډل نه ده زه ښه د روان پسه دا به سټاپ کو نور تاسو کولی شئ د دې مومنټونو سره د ارضي قواو سره دا ډېر ځلې هغه سوی دی څو ځلې موږ وویلی تکرار سوی دی که نه بیا ځلې به یې نه وایي چې بیا وایي مخامخ ځو ډیزاین ته ځو ډیزاین ته تاسو کولی هم چې دغه پایې ورته چک ووایي اوس که موږ خان راوباسم نه پوهېږم څومره ډېر به راباسي اوس به وګورو سلیکټ ډیزاین کمبینیشن تیار 2 کمبینیشنه موږ ته مخکې راخیستل سوي دي صحیح ده که ګورئ چې کوم کوم لوډونه دي په دې کې لایو لوډ ده ډیډ لوډ دی او دی بل کې ګورو چې په دې کې څه شی ده په دې کې یو ډیډ لوډ دی دا یو ډیډ لوډ ایسي موږ نه ده پکار دغه به پرېږدو صحیح ده د دې له مخې به ډیزاین که دا ټول موږ پرېږدو بیا هماغه اعظمي راخلي موږ ته صحیح ده که ډیزاین ته ځو ښه ډیزاین دا خلاصه به سټارټ ډیزاین چک ابسټرکټ سټارټ ډیزاین ځکه اوس موږ کالم هم ډیزاین کوو او کالم او بیم دواړه ډیزاین کوو هلته مو سیکشنونو چې کله ډیپینډ کول ډیزاین ورته او سلب خو یوازې مومنټ دلته درته باسي هغه به سیف ته وړئ او چک اپ سټرکچر کله چې تاسو ورته ویلو چې چک بیا به هلته درته چک کوي نو ښه دا ډیزاین
وګورئ ډیزاین ها وګورئ اوهو څومره سیخې درته په یو کې 2453 ملي متر مربع دومره سیخې ایستلی دی صحیح ده او بیا پاس ګوره ورو ورو کم سوی 900 خو ډېر 900 ډېرې پاسې ډېرې ښې شمېرلې دي ښه لاندې پوړ کې بیا 15 او لاندې خو څومره چې کالم کې لاندې راځي ګوره دا د بیم لوډ د سلب لوډونه دا ټول د کالم ته راغونډېږي دغه پاس کالم ګوره که لاندې لږ نغوه ته به ورته وکړو اشاره که نه دلته وګوره ومو ویل که نه شوی نغوه ته ښه ګوره دلته راځي ګوره دا یو کالم دا کالم د دې کالم څومره لوډ دی د دغه کالم دا په نم پوړ دی که نه که سی نه موږ دې ته ووایو سی نه صحیح دی دا د دې باندې چې څومره لوډ راځي د سلب له لوري نه چې څومره راغی دې ته او د دغه بیم نه دلته خو بیم موږ سره نشته یوازې دا خواته بیم دی که نه دې بیم نه او سلب نه هغه خواته بیم سي د هر څومره لوډ راغی او خپله د دې پایې وزن دا راځي بیا دغه پایې ته ټول راغونډېږي په دې پایې ته چې راغی د دې سلبونو وزن هم په دې پایې راځي بیا دغه سی اته پایه ښه دا ډرا کې ډېر ستونزمن دی بیا دا په کالم په دې باندې خو داسې راځد په دې لاندې بس دلته بیا ډېر راځي نو چې ډېر راغی سیخان هم باید درته ډېر واوسي اوس تاسو خپله وګورئ چې پوه سوې اوس خپله تاسو پرېکړه وکړئ چې موږ ته سافټویر څومره ښې شمېرلی دي څومره چې پورته ځې ګوره دلته مینیمم یې راته شمېرلې ټولې 900 همدومره 900 ملي متر مربع هغه مینیمم دی هغه تر ټولو ټیټه کچه ده چې دلته هغه یې درته راباسي سافټویر یې ایټبز یې درته راباسي بیا یې سی آی میتود کې او لاندې وګوره دلته دا څو دی دا 2400 کولی شئ دا ویم شمېرئ څو او دا بیا تاسو کولی شئ د دې مقطع ورته ډېرې کړئ دا بعدې ورته ډېر کړئ کولی شئ او نور خو بلد یې چې څنګه څخه شمېرل کېږي د دې په اړه مې ښه ډېرې خبرې مو کړې دي که نو اړتیا خو به نه وي او که د کالمونو هغه به درته یوسم زه شو ټیبل دا به وګورو صحیح ده وبه ګورو چې هغه اعظمي چیرې ده کالم چیرې کالم دا به ټول له ځانه سره واخلو کارپینټر ټیبل دا ځینې کارونه بیرته هغه کېږي تکراري کېږي صحیح ده بیا ځلې کېږي بس ښه خبره نه ده بس یو دانه به دا کار به وکړو بس نور دا هم یوازې اشاره به ورته وکړو صحیح ده دا دی دا کالمونه راځو دا په آی کې دی آی له څو نه پیل شوی دی آی 2 نه منځ کې به چیرې زیات وي موږ ته خو معلومه نه ده مکزیموم کمې پایې خو نه دي اوس ګورو چې رښتیا 900 دي که نه آی څونه 2 نه تر هغه پورې څو ده ته ودرېږه چې زه د آی 1225 ته څه فکر کوې چې د 1225 دي که به هغه نه وي دی نو ډېر نه وي 4880 وګوره ملي متر مربع اوس دې ته کولی شئ سیخان پیدا او یوه پایه ده چې دومره اعظمي دي کې په یوه پایه ده دومره سیخان دومره ملي متر مربع سیخان دي کې او تاسې دلته یو بله لاره هم شته ښه داسې لاره ده په فارمیټ کې نه په هغه کې ده په ویو کې رینج آل دی چې شی دی که په فارمیټ کې اوس ما نه یې رسوی دی چې شی یو خو فلټر دی یو بل شی هم ده چې ډېر اعظمي درته وښیي ښه هغه بای پرسنټ درته وښیي چې هغه دی نه هغه خو صحیح ده هغه خبره زه نه درته کوم اسنډینګ خو دلته چې رایټ کلیک وکړم دلته هم پیدا کولی شي سورټ یا فلټر یې کې دلته بای سلیکټډ سیل کلر باندې کوي هر شي باندې چې کوي دلته ورته وایي سی یو باندې کوي دا زه نه درته یادومه اوس داسې یو کالم دی راسره ټول دغه خبره مې نه درته کوله دلته یو بل شی دی چې ته ورته وایې یو څو اعظمي درته وښیي هغه په یو رنګ باندې درته ښیي نه فورمول نه دلته یو هغه دی
اوس مانه هېر سوی دی ښه ویو کې دی کې څه شی دی په کوم ځای کې دی یو خو دا پین دی چې شی ته پریس کوې په کوم ځای لکه چې هغه در سره ونه خوري پریز یې که صحیح ده پریز پین پریز رو بس پریز کالم یې که بیا چې هر چیرې ته ځو دا به نه در سره خوري وینې دا کالم خانې چیرې دی ګوره دا دی د هر سټوري ته لیدلی هر سټوري ښه هغه خبره بل چیرې عثمان یو لرنینګ کې مې کړی م ده په یو ځای کې زمین کوم ځای کې دی اوس رانه هېره داسې چیرې ده ښه دې باندې وپوهېدی دا هغه به وتړو صحیح ده تقریبا 14,000 شل ملي څخه په دې کې 14 ملي اوس تاسو کولی شئ چې سیکشن ورته د هغه ابعاد ورته ډېر کړئ هغه ښه خبره ده ځکه څو پوړه ده 8 پوړه دی که نه 8 پوړه ډېر دی بیخي او بل دلته هغه یو پوړ بل هم بمبوټۍ هم په دغه باندې لوډ راځي لږ خو هغه دومره نه دی زه خیر ده بس ویش یو څه لوډ خو دی که نه ښه دې باندې وپوهېدئ یو ټمپلیټ موږ سره پای ته ورسېد ټوبې او لمونځ به وکړو هغه نه وروسته به بل ټمپلیټ باندې موږ کار وکړو سمه ده ښه موږ تر دې ځایه راورسېدو سمه ده موږ دلته که تاسو پام کړی د دیوالونو لوډ هم موږ په پام کې نه ده نیولی ښه تاسو کولی شئ دیوالونو لوډ هم ونیسئ یا نور بدلون هم کې راوړئ هغه وګورم درته یو کلم چې موږ یې چک کړو په دې کې ښه خبره نه وګورو صحیح ده ښه ټول کالمونه به یو ځل به کالم ځان ته جوړ کړي همدغه کالم به وګورو تاسو څنګه کولی شئ یو ځل د تا دا کالم د ډیزاین ورته ویلی که نه دا ځل راسه پریم سیکشن ته راسه کالم ته راسه دې کالم موډیفای ته راسه دلته ورته رینفورسمنټ ټو بي چکډ ته غواړې اوس یې چک کړې مخکې تا ډیزاین کړی وه اوس وګوره چې چک کې کوم ځایونو کې در سره کار کوي کوم ځای کې در سره کار نه کوي او بله که تاسو پام کړی هلته کیدای شي ډېر بیمونه مو سره په ټولو ایلیویشنو کې موږ ونه لیدل چې کوم ځای کې خو کار یې کوو یا یې نه کوو ښایي په شیر فورس عرضي خو په مقابل کې را سره کار ونه کړي هلته بیا ور سټریس مختلف کړي کیدای شي ډېر به و را سره یا ډېر کالمونه به و ځکه لوی ماډل د مو نه کړو صحیح ده که نه ښه څومره سیخان ورکړو په نمبر اف بارز ان 3 ډایرکشن په دې درېیم ډایرکشن کې داسې 3 دانې بس دي که دوه یې کم دا ټولو لپاره اوس که د هر یو لپاره موږ هر کالم جوړو ډېر وخت نیسي را سره که جوړ یې کړم ډېر وخت به ونیسي صحیح ده که نه کولی شئ تاسو د هر هغه پوړ لپاره هم جوړ کړئ دا د ټولو لپاره ده صحیح ده زه ورته جوړوم ځکه بدلون کې راوړم 5 به دومره ډېر شي 5 به بیخي ډېر شي چې 5 ورته وایه ګوره 5 خو پاس بیا کم دی موږ کم ورکوو چې موږ ته معلوم شي چې کوم کار کوي که نه کوي 4 په هغه کې به ورکوو 4 په 4 کې صحیح ده رینفورسمنټ ټو بي چکډ او څومره او دلته خو ګورې 9 نمبر دی 9 نمبر 9 تقسیم یا ته که څو انچه راځي ډېر راځي را سره صحیح ده که نه وی ګورئ چې څو راځي شپږم نمبر به واچو صحیح ده شپږم نمبر سیخ صحیح ده که نه شپږم هم په کارنر کې موږ ورکوو بار سایز هم په خپله بار سایز چې دی کارنر او د دې توپیر باندې ځان پوه کړئ دلته وګورئ کارنر بار سایز کارنر په دغه کونجونو کې راته ښیي منصور صاحب وپوهېدئ دا به شپږ ښه څلور دواړه لورو باندې پوره اوکې کوئ او اوکې ښه تر دې ځای موږ کار وکړو اوس ځو بیا رن انالیسس لږ ځنډ ورته وکړئ نو ویې زغمئ داسې ډېر نمبر چې ده نمبر هش دا معنی یو پرته ده کیدای شي دوی داسې خو دغه هر د خوا کې چې ورسره لیکلي دا پراتو باندې وي شي کیدای شي هش دوی داسې فکر کړی وي لکه فیصدي دی موږ سره 1% دی دا معنی یو پراته وي ښایي همداسې وي تا خبره سمه وي خو پاته باندې ویشل کېږي لاړ به سو ډیزاین ته هر شی او بله خبره د دې لپاره مخکې له مخکې نه ایس آی هغه سوی ده ښه ایس آی کوډ له مخکې نه هغه سوی ډیزاین کمبینیشن هماغه دلته ورته هغه سوی ده ښه
ځکه موږ هر وخت چې کوم ماډل باندې کار کړی دی موږ نه ده ورته ټاکلی مخکې له مخکې نه اخیستی کولی سي بدل یې هم کړئ ښه راځو هغه ته ډیزاین ډسپلی ډیزاین انفو ښه دا بیا له منځه ښه اوس به راسه وبه ګورو که نه چې الیویشن ته راځو الیویشن کې خو تیار یو لنګیچیونه رینفورسینګ اوس وګورئ هغه د پورته پوړونو در سره چې کومې پایې دي هلته وګوره د 0 او 0.5 په منځ کې کپیسټي ریشو د رنګونو په اړه خو مې درته ویلي وو که نه دلته وینو هغه رنګونه که بیا ګورئ دلته وګورئ دلته وګورئ 0.5 او 0 په منځ کې دي صحیح ده دا رنګونه دلته بیا خپله وګورئ ټول کالمونه موږ سره کار کوي خو 15 ټکی څو دی 2 انچ مربع ده دې ته هم پام وي چې 3406 ملي متر مربع راځي صحیح ده هغه چې کومو کې ډېر وي هغه پایه کې موږ سره کار نه کوي ښه اوس وګوره زه مخ ته ځم دلته منځ کې ګورې ځینې پایه هغه دی دلته راسه دلته ګوره ورسټرس دی هو کار نه کوي را سره دا نه ګوري ورسټرس هغه بل دا خواږه الیویشن دا وینې دغه الیویشن دی اوس دا الیویشن دویم الیویشن دی دا منځ کې ده او دا هم ډېر په خطر کې دي ښه ان ګوره 0.9 نه دي ډېر یو ته لنډ دي صحیح ده دا هم تر ګواښ لاندې دي ګوره نور خو بلد یې ورسره که نه هلته وګوره لاندې در سره هېڅ کار نه کوي اوس نور به ترې تېرم سو بس دی دومره صحیح دی که که دا ټمپلیټ کې دومره ښه زه دا یو هغه به یې هم وګورو دا شیر یې هم وګورئ شیر کې هم ګوره دا کار نه در سره کوي ښه دا داسې وکئ اوس به ډېر وخت ونیسي که زه سیخان ورته ډېر کړم زه وګورو صحیح ده دا کوم الیویشن دی دا دی بی الیویشن دی ښه په بی الیویشن کې دا بی الیویشن کې دا 4 دانې په منځ کې منځنۍ 4 دانې دي صحیح ده راځم ډیفاین ته راځم پریم سیکشن ته راځم کالم هغه زه په هغه خپل ځای باندې کړم دا نه درس په درس کې په ملي متر دی اندازه بیا خو مهندسي ښکلا له منځه وړی که نه چې دا ګورو چې اوس څنګه موږ سره کار کوي که نه راځو هلته موږ 4 هغه ورته ورکړي وو که نه همدغه 4 سیخان به واچوو په هغه باندې خو دا څوم نمبر 10 نمبر به وګورو صحیح ده 10 نمبر رینفورسمنټ ټو بي چیکډ 10 نمبر چې ښه دې ته به نوم بل ورکړو ښه بی الیویشن داسې به ورته ووایو او هغه دی چیکډ ښه اوس په بی الیویشن کې دغه منځنۍ پایه دا 4 وړ دې ته به اساین کړو کالم دا کالم ورته سم بس نور هر څه موږ سره سم دی ښه او بس ډیزاین لیزنډ ورته وکړئ بس اوس به وګورو چې موږ سره کار کوي که نه که دی کار نه کولی بیا نور څخه ورته ډېر کوي خو داسې هم نه چې 8 سلنې نه ډېر واوسي ښه هغه اعظمي 8 سلنه او هلته به هم پام کوو چې څومره ګڼ راځي بس ډیزاین هم موږ سره دغه تڼۍ کېکاږئ هر شی برابر دی را سره دلته به راسه اوس وګوره را سره کار کوو پام مو ده او دې لاندینۍ ته ګوره بي الیویشن و دا منځنۍ هغې اوس را سره کار کوي څوم نمبر موږ څخه واچول ما نه هېرم شو 10 نمبر ټول و مخکې 9 نه و مخکې 6 نمبر و
شپږم نمبر او مخکې شپږ وو په بل کالم کې شپږ نمبر وو تاسې پیدا کولی هم سي اوس که ته دغه د نه دا 10 نمبر دی که څومره اوس ما نه هېر سو چې څه وو 10 نمبر وو ښځه 400 نمبر وو هغه د څښانو شمېر درته معلوم ده که مساحت هم پیدا کړي دومره به راځي اوس را سره کار کوي اوس وپوهېدئ بل هغه ته ولاړ سو ټمپلیټ ته بس دی که نه ښه بل ټمپلیټ ته ځو نیو ماډل راخلو دا به هو دا صحیح به کولی نه صحیح ښه نیو ماډل لاړه بسو نو که چوز ای ډي بي بل نه راخلی زه دا به راواخلو چوز ای ډي بي چې اسانه سي مو سره دې ته مو څه نوم ورکړه دا وکړه دې نه چې دا سیکشن و د سیکشن یې مو سره راخلي یا کوم کمبینیشن یې جوړې سوي هغه راواخلي ته وایي خلاصه را بسو دغه به پلیټ سلب به ووایو صحیح دا به بیا یا دغه ورپسې وایو د دې او د دې په منځ کې توپیر څه شی ده دلته په یو ډایرکشن باندې دغه سلب یا سکنډري بیمونه یې لرل یا ریب ورته وایي هر شی چې ته ورته وایي او دغه په دواړو ډایرکشنو باندې دا هم په وای باندې ده او هم په ایکس باندې ده بس دا توپیر او بل توپیر دا خو د دې سره توپیر وسایي ده که نه د ټوبې سلب سره او بل د نورو سره دا توپیر ده او بل هغه دی د هر کالم په سر باندې چې شی ده موږ سره یو ډرا پینل دی صحیح ده اوپل سلب دی ته وایي او بل د دې دواړو په منځ کې بیا توپیر شته پلیټ سلب څه ده د دې په دې کې هېڅ بیمونه موږ سره نشته په پلیټ سلب کې په دې کې پلیټ سلب ویت پیریمیټر بیم په دې کې بیا پلیټ سلب دی موږ سره د هر کالم په سر باندې ډرا پینل دی د هر کالم نه یوازې هغه منځني کالمونه چې کوم راځي هغه سره ډرا پینل دی په دې اړخ کې بیمونه هم لري په محیط کې بیمونه اچول سوي دي دا توپیر دی ورسره او د دې په اړه خو مې درته وویلې صحیح ده په دې کې بیا اړخ کې هم بیمونه لري او منځ کې هم سکنډري بیمونه لري صحیح ده که نه تر څومره متره کنټاکټ دا دا نه نه بل دا فلات سلب چې څومره متره وایه ولري دې په اړه زه هم سم معلومات نه لرم چې څومره وایه ولري صحیح ده که نه دغسې خو موږ عادي څومره 6 متره نیسو که نه د نورو کې نورو کې 6 متره دي هغه بل لپاره 6 نه تر 9 لپاره سکنډري بیم لپاره څو دي 4 نه تر 6 او د هغه لپاره څو دي 9 او د دې لپاره به یو کچ ورته ټاکل سوی ما اوس په یاد کې نه ده پاتې څو دي وی ورئ در سره او بله خبره به بیا وکړو چې دا ډراپینل څنګه ورکوي هغه ځایونه به زه درته وښیم سمه ده ښه راځو دغه ټمپلیټ ته راځو اوپل سلب ته راځو لومړی به دلته نمبر لاینز دا به ورته وټاکئ په ایکس ډایرکشن باندې څو دي په وای باندې څو دي څلور به پرېږدو راځو دلته هغه ورکوو واټن ورکوو نه لاس ډېر دی په څلور به ورکړو صحیح ده که نه څلور دا به 5 څو پوړه 3 پوړه به ورکړو 3 رښتیا نه کوم پورې کار کوي څه شی دا سکنډري بیم دغه نه سکنډري بیم اخ تاسو بیا خپله ورکولی سئ تاسو اوس یو کولی سئ یو کتاب وګورئ هلته لکه اوس 4 نه تر 6 پورې سکنډري بیم لپاره او دا بل لپاره 6 نه تر 9 پورې ښه دغه دواړه وګورئ در سره کولی سئ هغه نه تاسو شیان راواخلئ او بله خبره به زه د دې په اړه دغه هغه به په خپل سر نه ورکوئ دغه ډرا پینل څه ده دې ځینه څومره وتلی اوسي دا خواته دا خپله دغه خپله وایه چې ده در سره دواړه خواته کنټینیوز ده یو خواته کنټینیوز ده یا خپل د دغه له مخې دا ټاکل کېږي اوس ما ته خپل هم نه دی یاد چې دا څو په څو باندې وشي څومره برخه باندې ورکوي ځینې برخه داسې ده ځینې وایي چې ال پر 3 باندې ورکوي خو که چیرې ال پر 3 که چیرې دا در سره مربع واوسي ولې که مربع ونه زه نه پوهېږم چې دا په کوم کوډ کې ده خو په هغه کې څه ده په ای سی آی کې هغلته خپله دغه وایي چې دواړه خواته در سره کنټینیوز ده یو خواته در سره ده څنګه د وایي د ډول له مخې د سلنډ توګه باندې به ووایو بیا دغه ډرا پینل څه ده د دې هغه ورکولی سي سایز ورکولی سي څوک اوس ما درته ویلې چې زه په اړه باندې سم معلومات نه لرم زه به هغه درته راواخلم ځکه چې سړی هلته سم معلومات ونه لري باید ناسم معلومات یو چاته چې لیک دي دغه نه ښه ده چې هېڅ معلومات ورته ونه لري صحیح ده که نه کولی سئ کتاب وګورئ زه به نیلسن کتاب درته وښیم
یا که ما وکړای سو زه به هغه خپله راواخلم هغه پاڼه هلته به یو هغه ترې واخلو یو انځور به ترې وکاږو هغه به دلته په لرنینګ کې راواخلو هغسې به لا ښه سي او دا بیم لپاره هم چې تاسې لوړوالی ټاکئ خپل سر باندې نه ټاکئ ښه دغه مینیمم لوړوالی چې ټاکئ دا هم د وایو د ډول له مخې ټاکئ د کنټینیوز چې کنټینیوز دی څنګه ده ښه صحیح ده دا راښلو بس نور پوهېږئ انشاءالله صحیح دی که نه درینینګ اوپر سلب دا را دې باندې وپوهېدئ کټ مټ د هغه په څېر ده دا کټ مټ د مخکې ټوې سلب کې مو چې کار وکړه هماغه خبرې دي دا خبرې هم هماغه دي صحیح ده خو دلته مو چوز ای ډي بي راخیستی و به ګورو چې هغه کالم راغلی که نه چوز ای ډي بي مو راخیست دا د کالمونه راغلي کوم کالم راغلی دا کالم راغلو ریب لپاره کوم بیم راغلی همدغه یو بیم دی راسره هلته مو هم نه و ډیپینډ کړي صحیح ده سلب راغلو او ډراپ لپاره هم همدا سلب راغلو صحیح ده او لیبلو د ډیډ لوډ هم هماغه ډیډ ایډیشنل لوډ دی ورته ورکوئ څومره ورکوم 10 به ورکوم ال بي 50 ورته وایم او دې لپاره به 40 ورته وایم دا لوډونه هم تاسو په خپل سر باندې نه ورکوئ ښه نظر سره خپل فرق او که نه هر چې یوازې او د ګټې اخیستنې ته توپیر کوي رهایشي ده انډسټري ماشینري پکې ده او محاسبه کوم الله شروع د ماشینونو خو وزن باید ته خو وپوهېږې چې کومې کوټې سلب ته ته چې کوم هغه باندې لوډونه تاسو انکې په د کوټې په ډول خو وپوهېږې که نه د شی لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي یا د ودانۍ په ډول باندې هغه باندې چې ونه پوهېږي بیا هر کوټ کې داسې هغه لري برخه چې د ماشینري لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي څنګه لوډونه ورکوي هر شی بیا به زه تاسو ته کوډونه وښیم هماغه وګورئ صحیح ده ډرا پینل سایز به ورکړو په دا په څه شی به دي دا به موږ سره په څه شی وي متر ده که نه 1.2 2 به صحیح ده او ریب سپیسینګ دغه ریب سپیسینګ ته ښایي دا څه دی دا په وای او ایکس باندې څه ورکوو 1 متر به ورکوو او فکس ډیټ کاري به ورکوو بس نور هر شی موږ سره هغه دی د دې په اړه خو مې مخکې درته خبره کړې ده سمه ده کاشکې په دې باندې هم پوهېدلی اوس به مې درته ویلی هیلپ کې ستا کېدای سي هیلپ کې هلته به زه هیلپ ته به بیا لاړ سو ویې ګورئ خو داسې ده هیلپ کې خو به یو شی ترې واخلې خو چې عملاً ته په توپیر باندې وپوهېږي او بله د دې دا خبره به هم دلته یاده کړو دې سافټویر کې څومره چې ما کار کړی ده هغه شیان چې ما پیدا کړي چې عملاً ما خپله لیدلي چې کوم بدلون راځي رښتیا سم دی که نه د هماغه کار ما کړی ده او کوم چې ما ته خپله استاد ویلی دي او هغه نه خواته چې کوم بدلون ما نه ده لیدلی چې نه ده راغلی نه ده پوهېدلی هغه مې یوه خبره مې هم نه ده درته کړې لکه کریټ ریجیډ فلور دیافرام د دې په اړه صحیح ده لږ کم نیمګړي معلومات سړی به ولري خو هغه هم ناسم یې وبوله چې نیمګړی واوسي یو شی ناسم صحیح ده اوکې ښه دا اوس راسره بس اوکې که دا مو سره جوړ شي بس نور هر شی سم دی بس رن انالیسس به یې کوو هر شی برابر دی راسره سم دی ښه هغه هم ورکولی سي هغه راسره دا به وګورو چې شته که نه شته ښه رسټرینټ هغه به په هغه کې وګورو بیم کې دا خو هم په شی باندې دا بیم به هغه کوو به ګورو دا خو چې غوټه هغه سوه د دې غوټې په اړه باندې معلومات دي دغه جوینټس یې ده ایکس وای او دغه نور معلومات یې راکړي دي دا د غوټې په اړه ده ښه هغه نه دی راسره بیم نه دی سلیکټ شوی بیم به سلیکټ کړو بیم ولې دا بیم دی راسره سنپ باند کو صحیح ده که نه دا میډ پوینټ دی ښه دا څه شی دی راسره دا هم یو شی دی به ګورو ښه دا میډ پوینټ اوس وګوره ښه ورکړي دي اساینمنټ ته دلته ګوره بیم اوس موږ سنپ آن کړه هغه پاڼه راسره خلاصه مخکې د غوټې په اړه معلومات راتله ښه دلته وګوره ریجیډ زون پکتور 0 ده دا ورکوو صحیح ده اینډ لینت اپسیټ ورکړي دي خو دغه یې نه ده ورکړی که ویې ګورئ همدغه نه یې ده ورکړی صحیح ده که نه دا به اوس ښه اوس داسې ده اوس مجبور یو ټول سلیکټ کړو هلته لاړ سو هغه یې کړو پرنټ سیکشن کالم او بل شی ده کنکریټ بیم دی
دا زه بیا دا ځای درته ښیم ښه چې دا 0.5 چیرې ده د دې مینول کې خپله سته بس دی که نه نور خو څه شی نه دي پاتې یاره دا څه شی ده وفل سلاب بس ډبلیو به ولیکم صحیح ده یا وفل سلف سلبه ټیم به ولیکو یا ټیم سلکه دام کټ مټ د هغه په څیر بس نور هر شی درته ښیي لکه سیخانه مساحت هر شي سره تاسو بلد دي ډسپلیسمنټ سره بلد دي ډریفټ مې درته کار کړی ده نور ټولو خبرو سره بلد دي داسې دلته هم دیوال لوډونه ونه نیول صحیح ده که نه او نور کوډ هر شی موږ سره انتخاب دی هغه کمبینیشن یې سي دی هغه هم بای ډیفالټ موږ سره هغه سوی دی دلته هم هغه کالم چکډ کالم و که نه الیویشن به وګورو بس ښه صحیح را سره کار کوي سمه ده کوډونه مو ډېر کم دی او 3 پوړه ده بس در سره کار کوي او تاسو پام وي چې په دې کې موږ څومره سیخان دې کې موږ 10 نمبر وکنه او 15.28 انچ مربع دا خو ډېر مساحت دی دا بیخي راکم کوي بیا هم در سره کار کوي سمه ده که اوس کپیسټي ریشیو وګورئ د 0 او 0.5 په منځ کې ده ډېر یعنې موږ د ګواښ نه ډېر لرې یو ډېر لرې دی سترګو هم نه ښکاري چې څومره لرې او خود لګښت خو دې کړی بس لګښت یې ډېر کړی ښه دا اوس را سره دې ټمپلیټ څه خبره نشته یوه خبره ده که نه په دې کې ستونزه دا وي ښه که شل سټریسز تاسو ګورئ د یو کمبینیشن کوم کمبینیشن کامبو 1 نه به وګورو په هغه کې څه ده په سیب کې هغه درته ښیي دا پنچینګ شیر ښځه دې خبره نه دې کې خو هغه دی دلته موږ سره سته وبښئ هغه پلیټ سلب کوي هلته پنچینګ شیر باید چک کوي دلته خو بیمونه کارېدلي ما فکر کاوه که هغه دی دا څه خبره نشته بس نور بلد دی پلیټ سلب کې نه هېڅ بیمونه نشته یوازې کالم دی او هغه دی هماغه به مو وایو صحیح ده که نه زر زر به کار وکړو دا بس یو کله ځان دا پلیټ سلب نه وایو ښځه سمه ده سبا ته به یې وایو په دې ځای به یې ودرولو